اشرف غني یوه غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته. اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی. له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلی اشرف غني یوه غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنی مشروعیت یو شرط دی. ښاغلي اشرف غني وویل چې طالبانو په افغانستان کې یوه بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.